له پاکستانه د ایستل شوي افغان کډوالو د سرپناه د نشتوالي په تړاو خبرداری ورکول شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ خبرداری ورکړی چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نه کړي ممکن د ژمي په سختو شرایطو کې مړه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ خبرداری ورکړی چې له پاکستان نه ډیری راستنه شوي افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي او کافي سرپناوي نه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي. یاد سازمان په دې وروستیو کې په یوه تازه راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسیږي ستړیاوې ګاللې وي چې سم لاسي مرستو او هم رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. UNHCR ویلي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زوره د ایستلو مخه ونیسي او له پاکستانه یې په ټینګار غوښتي چې د افغانانو لپاره دی تر هغو چې په عزت او خپله خوښه راستانه شوي نه وي خوندي فضا رامنځته کړي. یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته بیرته راستانه شوي وایي سرپناه نه لري او د سون توکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تیروي. له لغمان څخه عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. هغه وویل موږ یوازې د اغوستلو کالي له ځان سره راوړي نور مو هیڅ نه دي راوړي. په تورخم کې موږ سره چا مرسته نه ده کړې کومو کسانو چې کارتونه ورکول ورې نه کړل او اوس یې موږ ته د سخته اړتیا لرو چې د کور د وسایلو سره یو سرپناه موږ ته چمتو شي. ورځ تر بلې هوا سړیږي ژوند تیرول سخت دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.